هغه ماشومان چې په بستره کې ورکوټي بول کوي یا هغه غټ انسانان د چا چې موډ خراب وي چې د هغې د وجې د هغه په سر باندې بوج وي یا خوب یې خراب وي یا خوراک کوي خو په مړښت یې نه پوهېږي یا د هغه روزانه کم کارونه دي هغې ته زړه نه ورځي، نو دې علاماتو له په سکرین باندې کنټروفرانیل ټیبلیټ چې لیدی شي د علاماتو له کار کوي، خو دا به تاسو د ډاکټر په هدایت سره استعمالوئ. د دې سایډ افیکټ او نقصانات دا دي، خو دا حل راولي کله هم چې تاسو دا ډېر زیات استعمال کړئ چې خوله وچولی شي، په سترګو دندلاپن راوستلی شي، نودګي راوستلی شي، په سر باندې چکر راوستلی شي، خېټه خرابولی شي یعنی پیچس یا قبض راوستلی شي، زړه کچکولی شي، الټۍ راوستلی شي، په معده درد راوستلی، وزن ورسره کمیدی یا زیاتېدی شي او ورسره خواله زیاتېدی شي چې دا د دې سایډ افیکټ دي. او د دې کنټرا انډیکیشن دا دی، مطلب تاسو دا په دې علاماتو کې نشئ استعمالولی. که چېرې تاسو ته د استما مسله وي یعنې بار بار تاسو ته ساه بندېږي یا تاسو ته د زړه مسله وي یا تاسو ته د سترګو ګلایکوما بیماري وي، په دې کې دننه د سترګو پریشر زیاتېږي یا تاسو ته د شوګر مسله وي، نو دې علاماتو کې به تاسو د دې نه پرهیز کوئ. دغه شان میډیسن انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه. الله حافظ.